बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू د माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम په اوپن کولو طریقو باندې خبرې کوو چې موږ مایکروسافټ ورډ پروګرام په کمپیوټر کې په څو لارو او څو طریقو سره اوپن کولی شو یعنی خلاصولی شو. اوله طریقه د ټولو نه مهمه طریقه دا ده چې تاسو راشي دلته رائټ کلیک کوئ او دلته تاسو راشي دې ځای کې په دې رن کمانډ باندې کلیک کوئ او دلته تاسو ته ولیکئ وین ورډ. وین ورډ نه مطلب دا دی چې دا ماته وین ورډ وینډوز ورډ خلاص کا. نو چې کله تاسو انټر کوئ نو د ورډ پروګرام چې دی دا موږ سره اوپن شي او راشي. دا یې طریقه نمبر 1 وه. دوهمه طریقه دا ده چې تاسو په دغه ټایپ هایر ټو سرچ کې کلیک وکئ او دلته تاسو ولیکئ ورډ. نو ورډ پروګرام موږ سره په دې ځای کې راغی. دا ما سره طریقه نمبر 2 وه. بیا راځم دلته کلیک کوم او چې کله زه دلته ولیکم ورډ دلته ما ولیکو ورډ. بیا زه په دغه وړه نقطه باندې کلیک کوم. تاسو دا اوپن کولی دلته شئ دلته شئ دلته شئ او که تاسو راشئ دلته د دې ځای نه د اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک کړئ. بیا دلته رائټ کلیک کوئ راشئ تاسو دلته د شارټکټ هغه ته پراپرټیز ته. بیا تاسو چې پراپرټیز ته راغلی نو دلته وګوره کنټرول ډبلیو شارټکټ دی دلته موږ ورکړی تیار. زه ورته وایم چې ماته کنټرول آل ډبلیو سره چې دی دا ماته اوپن کوه دا راته خلاصوه. نو چې کله زه د کیبورډ نه د کنټرول آلټ 1 بټن او کنټرول آلټ ډبلیو واخلم اوس خلاصیږي. ځکه نه چې دا بعضې وخت کې د ریکارډ سره کمپیوټر دا نه اوپن کېږي نه خلاصیږي. نو دا ما سره چې دی نمبر طریقه 3 وه. بیا راځم دلته کلیک کوم نو تیار دلته ورډ راغلی دی. دا به رائټ کلیک کوئ تاسو او دلته چې دی دا به انپن کو. انپن نه مطلب دا دی چې دا په دې ځای کې زه په دې ځای کې کله کلیک کوم دا دی ماته په دې سټارټ کې راشي. نو چې کله دلته زه کلیک کوم نو دلته د ورډ پروګرام رائټ کلیک کا دلته راشي پن ټو ټاسک ټو سټارټ. نو چې زه کله دلته کلیک کوم نو دلته چې زه بیا راشم دې ځای کې ما سره ورډ پروګرام دلته راغی. زه به په دې کلیک کوم او ماته په اسانۍ سره چې اوپن بشي او را بشي. بیا راځم دلته چې دی په دې سرچ باندې زه کلیک کوم. د سرچ د کلیک نه وروسته چې دی تاسو به دلته بیا رائټ کلیک کوئ دلته پن ټو ټاسک بار به کوئ. دلته وګورئ چې کله تاسو په دې ځای باندې کلیک کوئ نو دا به موږ سره چې دی ډېر په اسانۍ سره اوپن شي او را بشي. ورپسې طریقه چې دا ډېره زبردسته طریقه ده چې تاسو دلته کله کلیک کوئ بیا راشي دلته دا ورډ پروګرام سرچ به کوئ ځکه تاسو سره به دا نه وي. بیا به رائټ کلیک کوئ تاسو به راشي دلته وګوره اوپن فایل لوکیشن ته به راشئ. د دې نه به واخلئ یوه کاپي. بیا به تاسو راشئ دلته چې دی دې ځای کې به تاسو په دې ډي سپي سي ډبل کلیک کوئ. سی ډرایو ته به راشئ. په سی ډرایو کې به وینډوز ته راشئ او په وینډوز کې چې دی موږ به راشو دلته سیسټم 22 په نوم باندې یو پروګرام یو فولډر دی دا به پیدا کړي. دلته په دې سپین ځای کې رائټ کلیک کوئ دا به تاسو دلته پیسټ کوئ. چې کله پیسټ کړئ دلته به تاسو دا رائټ کلیک کوئ دا به رینیم کوئ او نوم به ورته ورکړئ. مثلا زه ورته یو نوم ورکوم مثلا بخت. دا ما انټر کړ او دلته چې دی زه به راشم دا به یس کړم د دې ځای نه او دا ما کلوز کو. اوس زه راځم رائټ مې کلیک کړ دلته رالم رن کمانډ ته. په رن کمانډ کې چې دی زه دلته ورکوم بخت او انټر وهم نو ما سره به د ورډ پروګرام چې دی راشي په خپل نوم باندې به ما سره ورډ پروګرام چې شي خلاص بشي. دا یې چې ما سره بله طریقه وه. یو طریقه چې رائټ کلیک کوئ تاسو راشئ دلته دی نیو ته او په دې نیو کې چې دی کله تاسو راشئ دی لیست کې وګورئ مایکروسافټ ورډ پروګرام. دلته ما سره د مایکروسافټ ورډ پروګرام راغی او دا مایکروسافټ ورډ پروګرام به زه د دې ځای نه په ډبل کلیک سره چې دی ځان ته خلاصوم او دا به راولم. نو دا یوه ورپسې بله طریقه وه. بیا رائټ کلیک کوم راځم دلته دی سرچ ته. په سرچ کې چې دی تاسو راشي دلته ولیکئ ورډ. نه که خبره ده چې څنګه زوړ ملا او زړې تراوي دي نو تاسو دا راوستی شئ. که تاسو دلته کلیک کوئ نو زه به راشم په دې اوپن باندې به کلیک کوم ما سره په دې طریقه هم خلاصیږي. که زه راشم دلته ما کلیک کړ رائټ مې دلته کلیک کړ دې ځای کې به زه رائټ کلیک کوم او را به شم د مور دلته وګورئ دې ځای نه رن ایز ایډمنسټریټر او دا به تاسو یس کوئ دې ځای نه نو دا موږ سره چې دی خلاص شو اوپن شو. بله طریقه چې دا ما سره زه به راشم دلته رائټ مې دلته کلیک کړ دې ځای کې په دې ټاسک بار باندې او دلته رالم نیو ټول بار ته او دلته رالم دې ادرس ته. نو دې ځای کې چې دی که تاسو دلته راشئ ورته ولیکئ وین ورډ مې ولیکو انټر مې کړو نو موږ سره ورډ پروګرام چې شو اوپن شو راغی.
بله طریقه ما سره داسې ده چې زه به راشم دلته رایټ مې کلیک کړه زه به راشم د اوپن ته دلته به راشم بیا به رایټ کلیک کړم او دلته به چې د کاپي په دې نه والم او دلته به د ډیسکټاپ باندې به رایټ کلیک کړم دا به دلته پیسټ کړم په دې باندې به ډبل کلیک کړم نو ماته د ورک پروګرام چې شو خلاص شو راغی دا ورپسې طریقه نمبر بله وه نو موږ سره چې دی بنچ اپس کمانډز دي بنچ اپس طریقې دي د رن کمانډ تاسو به دا رن کمانډ وینډوز کی پلس آر به ووهئ د کیبورډ نه وینډوز کی پلس آر نو اسانه طریقه یې همدا ده چې تاسو به دلته وین ورډ ورکوئ او دا به اوپن شي تاسو ته نو د شارټکټ د لارې هم دا موږ چې کولی شو خلاصولی شو نو دلته چې دی ما سره د مایکروسافټ ورډ پروګرام د خلاصولو طریقې ډېرې زیاتې دي نو دا ما سره چې دی د مایکروسافټ ورډ د خلاصولو هغه طریقې وي چې موږ څنګه کولی شو مایکروسافټ ورډ په کمپیوټر کې چې شی کو خلاص کو بیا د هغې نه وروسته چې کله د مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص شي دقسې یو انټرفیس زموږ مخې ته راځي دقسې یو صفحه زموږ مخې ته راځي چې موږ کولی شو په دې باندې چې وکړو په دې کې موږ کار وکړو ټول بار ته راځم د ادرس د دې نه ختموم نو دا تاسو ختم کړئ اوس دلته چې دی موږ سره دا رقم انټرفیس راځي چې موږ اول ځل باندې چې موږ راځو نو دلته چې دی تاسو سره به دا کمانډ لګېدلی دلته چې دی ځای نه دا کمانډ او دا ما اوکې که دا زه کلوز کوم که زه راشم ډبل کلیک کړم نو تاسو سره به د مایکروسافټ ورډ په دې طریقه باندې اوپن کیږي که تاسو غواړئ چې راسن مایکروسافټ ورډ ته لاړ شئ نو تاسو به راشئ دې فایل ته او بیا به راشئ دې اپشن ته د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ دلته ګوره په همدې جنرل کې چې دی د لاندې خوا نه دوهم کمانډ دی شو the start screen when this application starts دا لري کو دا چې کله تاسو اوس راشئ رن کمانډ ته دا خلاص کړئ نو اوس به ډایرکټ موږ ته چې دی د مایکروسافټ ورډ هغه صفحه مخې ته راشي چې کومه یوه وه نو دا وه د مایکروسافټ ورډ پروګرام د خلاصولو طریقې هیله ده چې دغه ویډیوز تاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي او دغه زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د الله په امان ښه وخت ولرئ